د مهمو خبرونو سرټکي. هلمند په ځانګړې توګه سنګین کې څه تیریږي؟ ولسوالي سقوط ته په مطلقه توګه د دښمن په لاس کې ده او په هغه ځای کې موږ یو تعداد شهیدان او زخمیان د اوس په کنټرکټ کې لرو. آیا د سنګین ولسوالۍ سقوط به هلمند د کندوز له ورته برخلیک سره مخ نه کړي؟ په سنگین کې جګړه ده، په مارجه کې جګړه ده، په واشیر کې جګړه ده، په ګرش کې جګړه ده، په خانشین کې جګړه ده، په ټولو ولسوالیو کې جګړه ده. د ولسمشر غني د یو بل تقنیني فرمان پر وړاندې د ولسي جرګې سور کارت د ټاکنیزو کمیسیونونو د جوړښت او واکونو قانون نن د ولسي جرګې له لوري رد شو. به استثنای یک کارت سبز به اکثریت قاطع این فرمان رد شد. د هغه کمیسیون د کارپای چې د کار پیل په میاشتو جنجالونه لرل. د ټاکنیز نظام د اصلاح کمیسیون خپل وړاندیز شوې بسته د حکومت اجرایي مشر ته وسپارله. نه ملحوظات قومی داره، نه مذهبی داره، نه سمتی داره، نه تنظیمی و حزبی و گروهی داره جناب دکتر صاحب. د ولسي جرګې له لوري د 1995 مالي کال د بودجې د طرحې رد. د جرګې غړي وایي چې دغه طرحه ناانډوله وه. او اروپایي ټولنې ته د مسکو شین څراغ. پوتین وایي روسیه چمتو ده په څو برخو کې د دغې ټولنې له غړو هیوادونو سره همکاري وکړي. په خیر راغلی. په دې خبري ټولګه کې مو زه روح الله احمدزی هرکلی کوم. نن ماخوستن شاوخوا 9 بجې کابل ښار کې د 3 چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. ویل کېږي چې چاودنې د توغندیو د لګېدو له امله رامنځته شوي دي. دغه راز نن له غرمې وروسته د پروان ولایت بګرام ولسوالۍ کې د ځانمرګي برید له امله 15 بهرني سرتیري وژل شوي. ویل کېږي چې دغه پیښې کې 3 بهرني او 3 پولیس سرتیري ټپیان شوي دي. د دغه خبر د نور جزئیات په اړه زموږ همکاران هڅه کوي تر څو د پولیس چارواکو نظر هم واخلي. اوس هم راځو د نورو خبرونو په لور. هلمند کې به د کندوز په څیر د ترهګرو لاس ته ونه لویږي. د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه وایي چې مرستندویه ځواکونه دغه ولایت ته استول شوي او طالبان د سنګین ولسوالۍ باندې بشپړ ډول نه دي واکمن. خو د ولسي جرګې غړي وایي چې په هلمند کې د څو ورځو په تېرېدو نږدې 300 تنه وژل شوي دي. هلمند د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې ازمېښت ته څو ورځې کېږي چې دغه ولایت کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د جګړې شدت دومره و چې حتی د هلمند د سقوط مسئله هم مطرح شوه. خو د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي چې هلمند سقوط نکوي. حتی اگر یک ولایت سقوط کرده به طور مثال قندوز، نیروهای شما تانست که دوباره در ظرف 3 روز دشمن شکست بده، اما هلمند به هیچ صورت دستخوش اهداف شوم دشمن قرار نخواهد گرفت و ما با تمام نیرو و امکاناتی که در اختیار داریم حکومت انشالله در برابر دشمن استفاده خواهیم کرد. د دفاع وزارت تاییدوي چې په ټول هلمند کې سخته جګړه روانه ده. طالبانو د ګرشک او سنګین ولسوالیو باندې تمرکز کړی. خو د دفاع وزارت په بشپړ ډول د دغې ولسوالۍ د سقوط خبره ردوي. د سنگین ولسوالۍ سقوط نه ده. سنگین ولسوالۍ زموږ پوځونه پکې دي، خو جګړه موږ دوستانو تاییدوو. جګړه شته ده. په سنگین کې جګړه ده، په مارجه کې جګړه ده، په واشیر کې جګړه ده، په ګرش کې جګړه ده، په خانشین کې جګړه ده، په ټولو ولسوالیو کې جګړه ده. نو د ولسي جرګې تود بحث هم هلمند کې ناامنۍ دي. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي که چیرې هلمند سقوط وکړي کندهار، نیمروز، فراه او هرات به هم ورڅخه اغیزمن شي. وقتی که هلمند سقوط کنه، گرشک ولسوالی گرشک سقوط کنه، قندهار سقوط میکنه. به خاطر که ما ولسوالی گرشک یعنی ما بسیار با هم نزدیک هستیم. در 24 ساعت 90 نفر نیست، 290 نفر است. او رو خود حکومت اعلان کرده که 90 نفر شهید شده. 290 نفر شهید است، 300 نفر هم زخمی است. برادران عزیز، در گرشک و در سنگین برن چی حال است؟ د ولسي جرګې مشر له حکومت څخه غواړي چې هلمند کې د امنیت د ټینګولو لپاره ډېر ژر ګامونه اوچت کړي. تقاضای جدی داریم که در رابطه با امنیت هلمند که شدیدترین جنگ در اوجه جریان داره کمک‌های لازم چه هوایی و زمینی را عاجل در نظر بگیرن. خدای ناخواسته شاهدی نباشیم که هلمند سقوط بکند. خو حکومت تر اوسه د هلمند د وضعیت د کرارولو لپاره هڅه څه کړې ده؟ هر چه زودتر ما بتانیم قطعات اضافه یا نیروهای اضافی به هلمند اعزام بکنیم.
در حالی که در 24 ساعت گذشته شمار از قطعات کماندوی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به سنگین رسیدند. د ولس جرګې ځینې غړي وایي چې هلمند کې نږدې 300 تنه وژل شوي او له 300 زیات یې ټپیان دي. خو د دفاع وزارت د خبرې نه مني او یوازې د 15 تنو وژل کېدل تاییدوي. له دې وړاندې ویل کېدل چې هلمند کې له 400 زیات سرتیري کلابند دي. خو د دفاع وزارت بیا ټینګار کوي چې هلمند کې د طالبانو لخوا هیڅ سرتیری نه دی کلابند. 400 نفر امکان داره که در یک جای محاصره باشه. در سنگین ما نمیدانم 6 دفعه 7 دفعه خود ما رفتیم. دا چې د هلمند په اړه د خلکو د استازو اندېښنې به عملي شي او که دغه ولایت کې به د حکومت کړنې اغېزمنې وي دا به راتلونکو څو ورځو کې روښانه شي. خو په هلمند کې د سنګین ولسوالۍ د سقوط په اړه ضد او نقیض خبرې شته. والي او د دغه ولایت پولیس د ولسوالۍ سقوط ردوي او وایي چې سیمه کې جګړه روانه ده، خو طالبان د ولسوالۍ مرکز نه دی نیولی. خو د هلمند ولایتي شورا غړي وایي چې سنګین تېره شپه د طالبانو لاس ولوېد او ډیر ځواکونه د طالبانو لخوا کلابند دي. د دغې شورا د غړو په وینا که چیرې حکومت د دوی په اړه جدي کړنه ترسره نه کړي نو دغه ځواکونه به ټول د دښمن لاس ته ورشي. یوه پیښه دوه روایتونه د سنګین د ولسوالۍ سقوط او ډیرو امنیتي ځواکونو کلابندي په رسنیو کې په تاوده بحث بدله شوې. خو دغلته هلمند کې د دغې پیښې په اړه متضاد روایتونه شته. والي او پولیسو د سنګین سقوط رد کړی او په دې اړه ریپورټونه ناسم بولي. دا خبره کاملا حقیقت نه لري. ولسوالۍ د سنګین هلته د مقاومتونو ځای په ځای دي. 2 شپې تر مخکې داسې خبرې هستې هلته دښمن بعضې عملیات شروع کړي وو، لکن ولسوالۍ په خپل ځای ده. دا نن شپه موږ هلته بعضې عملیاتونه درلودو. هلته اوس هغوی د محاصرې د حالت نه وتي دي، ساحه د امنیت پراخه شوې ده. اوس هم هغوی په ولسوالۍ کې دي. ولسوالۍ هېڅ نه ده سقوط شوې. هلته ملي اردو او ملي پولیس دواړه په ګډه ځای په ځای دي. داسې ریپورټونه خپاره شول چې طالبانو د یکشنبې په شپه د سنګین ولسوالۍ امنیه قمندانۍ او ډېرې دولتي ادارې د طالبانو لاسته ورغلي. د هلمند ولایتي شورا غړي وایي چې د ولسوالۍ مرکز طالبانو نیولی او ډېر امنیتي ځواکونه د طالبانو لخوا کلابند دي. ولسوالۍ سقوط ته په مطلقه توګه د دښمن په لاس کې ده او په هغه ځای کې موږ یو تعداد شهیدان او زخمیان د اوس په کنډک کې لرو. په کنډک کې راته پراته دي، د انتقال لپاره قدرت نه لرو. د 18 ورځې مازدیګر د 2 میلیوا د 2 کنډک د قومندانانو او د هغوی کنډک د مسؤلینو سره چې ما تلیفوني رابطه نیولې ده، خبرې مو سره کړي دي. هغوی راته وویله چې په ښار کې طالبانو پر خلکو ته ویلي دي دوکانونه یې تړلي دي، یو نانوایان یې تړلي دي، بل پر موږ باندې شدید جنګ روان دی. زموږ او د لیوا رابطه سره شکېدلې ده. موږ او لیوا نه مهمات راوړی شي نه راکوی شي او موږ ته دلته ټپیانو شهیدان پراته دي، انتقالولی نه شو. تر اوسه په هلمند کې د جګړې ډېر اړخونه تیاره دي. د جګړې او د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه ضد و نقیض ریپورټونه خپاره شوي. د هلمند مرستیال والي ولسمشر غني ته پرانیستي لیک کې په دې اړه د حکومت له نه پاملرنې نیوکه کړې. ولسي جرګې نن د ولسمشر غني هغه تقنیني فرمان چې د ټاکنیزو کمیسیونونو د جوړښت او واکونو په اړه و د رایو په اکثریت سره رد کړ. ولسي جرګه د ولسمشر غني دغه کار د قانون خلاف او د هیوادوالو په زیان بولي. خو د تقنین کمیسیون د ولسي جرګې په دغه کړنې سخته نیوکه کوي او وایي چې پایله به یې د ټاکنیز نظام د سمون په برخه کې زیان ولري. شاوخوا 3 میاشتې وړاندې ولسمشر تقنیني فرمان صادر کړ چې له مخې باید د ټاکنیزو کمیسیونونو د جوړښت او صلاحیتونو قانون جوړ او له هغه وروسته په دغو کمیسیونونو کې بنسټیز اصلاحات پیل کېدل. د دغه تقنیني فرمان له مخې د ټاکنیز نظام د اصلاح کمیسیون رامنځته او وروسته د غوروي کمیټه جوړه شوه. خو ولسي جرګې د دوشنبې ورځې غونډه کې د دغه تقنیني فرمان په اړه بحث وکړ. برادرها اگر به این فکر باشین که من حیث المجموع رد کنین همه افتضاحی که در قانون در کمیسیون آمد و بلیه‌ای که مملکت را گرفت دوباره به دامن ما و شما سقوط میکنه. په ظاهره هغه بدلون چې په دغه اړوند د تقنین کمیسیون لخوا رامنځته شوی و د جرګې پریکړه یې بدله نه کړه. در قانون اینجا گفته که فصل تعدیلات حکومت، تعدیلات کمیسیون امور تقنینی، تعدیلات حکومت توسط چی؟ توسط فرمان. چرا در مکتوبت با ما فرمان نگفتی؟ چرا نگفتی در مکتوبت با ما فرمانه؟ در اینجا بر ما میگه که تعدیلات حکومت و تعدیلات کمیسیون. شما اینجا وکیل صاحبا را در اغفال نگیرین. ما این را کلش خواندیم رد کردیم. په پایله کې ولسي جرګې نن دغه فرمان په یوې مخالفې رایې سره رد کړ.
به استثنای یک کارت سبز به اکثریت قاطع این فرمان رد شد. خو د تقنین کمیسیون د ولسی جرګې دغه پریکړه د ټاکنیز سمون خلاف بولی. مواردی که مشکل داره این فرمان بحث میشد و ما تعدیلات خوبی را می آوردیم و یک قانون خوبی را می ساختیم. این که یک رأی گیری بکنیم اولا خلاف بود، خلاف روی جاری بود، چون که این فرمان تقنینی رفته بود در کمیسیون های 18 گانه، مفصل سرش بحث شده بود و هر کمیسیون نظرات و پیشنهادات تعدیلی خود را داشت، اما به خاطر کمپاینی که در بیرون از شورا توسط یک جریان سیاسی خاص به راه افتاد، متاسفانه امروز مجلس هم غافلگیر شد و این رأیگیری به نظر من یک رأیگیری بود که پیامدهاش درست محاسبه نشد. د ټاکنیزو اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان په داسې حال کې د ولسی جرګې لخوا ردیږي چې له دې وړاندې د ملي شورا په ګډون ډیرو په ټاکنیزو اصلاحاتو ټینګار کوي. تر اوسه نه ده روښانه چې دغه فرمان په ردولو سره د غوراوي کمیټې او د ټاکنیزو اصلاحاتو د بهیر برخلیک به څه وي. د ټاکنیز نظام اصلاح کمیسیون نن خپل کار پای ته ورسوه. دغه کمیسیون نن له غرمې مخکې د هیواد د ټاکنیز نظام د اصلاح په اړه خپل وړاندیزونه عبدالله ته وسپارل. عبدالله ټینګار کوي چې د دغو وړاندیزونو عملي کېدو ته ژمن دی او ډېر ژر به نوي ټاکنیز کمیسیونونه جوړ شي. نوموړی وایي چې ډېر ژر به حکومت اعلام کړي چې کله د ټاکنو ترسره کېدل شوني دي. د ټاکنیز نظام د اصلاح کمیسیون وروستي وړاندیزونه نن د حکومت اجرایي رئیس ته وړاندې شول. د غوراوي کمیټې، د شفافیت کمیټې، د ټاکنیزو جرمونو ځانګړې محکمې او څارنوالۍ جوړېدل، د ټاکنیزو کمیسیونونو په جوړښت کې بدلون، د ټاکنیز نظام سیستم کې بدلون او په ټاکنو کې له ټکنالوژۍ ګټنه حکومت ته د ټاکنیز نظام د اصلاح کمیسیون له مهمو وړاندیزونو دي. پیشنهاداتی که جمع شده فقط به فکر خیر و فلاح آینده انتخابات افغانستان جمع شده. هیچ فکر دیگری در بین نبوده. این را به جسارت ما میتونیم بگوییم، قبلا هم گفتیم. نه ملحوظات قومی داره، نه مذهبی داره، نه سمتی داره، نه تنظیمی و حزبی و گروهی داره جناب دکتر صاحب، فقط به خاطر آینده افغانستان. ولی ایرم نمیخوایم ما ادعا کنم، همکارای ما موافق هستند که آنچه ما نوشتیم کل از این ناب است. په همدې حال کې ملګري ملتونه هم د ټاکنیز نظام د اصلاح کمیسیون له کړنو هرکلی کوي او د ملي یووالي له حکومت څخه غواړي چې ټاکنیز اصلاحات دې چټک کړي. ملګري ملتونه تمه لري چې د ټاکنیز نظام د اصلاح کمیسیون وړاندیزونه د افغان حکومت لخوا عملي شي او د دغه کمیسیون کار په افغانستان کې د دیموکراسۍ د پیاوړي کېدو بنسټ شي. له دې ټولو سره ډاکټر عبدالله د ټاکنیز نظام د اصلاح کمیسیون وړاندیزونه یو مثبت ګام او په هیواد کې د دیموکراسۍ پیاوړي کېدو په برخه کې مهم بولي. نوموړی وایي ډېر ژر به د ولسي جرګې د ټاکنو د ترسره کولو وخت هم معلوم شي. در حکومت وحدت ملی هم آمادگی ها برای برگزاری انتخابات، اراده و عزم برای زمینه سازی برای انتخابات وجود داره و ما با مشوره‌ای که آخرین مشوره‌ای که در این شب و روز داریم حکومت اعلان خواهد کرد، ما اعلان خواهد کردیم اما موقعی که ما تمام آمادگی ها را برای از او گرفته میتونیم. البته اعلان تقویم که وظیفه کمیسیون انتخابات است، کمیسیون مستقل انتخابات است که با موقعش صورت میگیره. خو د حکومت لخوا د ټاکنیز نظام د اصلاح کمیسیون د وړاندیزونو عملي کېدو بهیر ډېر سوکه و. تر اوسه د ټاکنیزو کمیسیونونو نوي کمیشنران نه دي معرفي شوي او د ولسي جرګې ټاکنو ترسره کېدو وخت هم نه دی روښانه. ولسي جرګې نن د 1495 مالي کال د بودجې طرحه رد کړه. د انډول نشتوالی، د ملي پروژو کموالی او د کلیو د پراختیا په پام کې نه نیول د دغه بودجې د رد مهم لاملونه بلل شوي دي. ولسي جرګه له حکومت څخه غواړي چې له جدي اصلاح وروسته بودجه د بیرته ملي شورا ته واستوي. هر کال په ولسي جرګه کې ملي بودیجه له جنجالونو سره مخ کیږي. هغه بودیجه چې کابینې هیڅکله هم په بشپړ ډول نه ده لګولې. نږدې میاشت مخکې حکومت د 1495 کال مالي بودیجه چې 418 میلیارډ افغانۍ ده ملي شورا ته واستوله. لومړی مشرانو جرګې د 1495 کال بودیجه له لږ بدلون سره ولسي جرګې ته واستوله. د ولسي جرګې مالي او بودیجې کمیسیون له څېړنو وروسته د 1495 کال بودیجه ناانډوله وبلله. در این بودجه سهم ولایات ما در نظر گرفته نشده، در این بودجه توازن نیست. با همین ارقام و اعداد متاسفانه که خواستا به این صورت برآورده نمیشه. کیدای شي چې له همدې امله د دوشنبې ورځې په غونډه کې ولسي جرګې هم دغه بودیجه رد کړه. 1 2 3 4 5 6 7 8 کارت سبز رئیس.
به استثنای 10 کارت به اکثریت قاطع این بودجه سال 1395 رد شد. د دې په خوا کې د ولسي جرګې غونډه یو بل باندې د تورونو له لګولو او ترینګلتیاو سره وه. د ولسي جرګې دغه غړی پرده پورته کوي او وایي چې د ولسي جرګې نږدې 13 غړي د پولیسو رینجر موټر ساتي، یو شمېر یې خیالي پولیس لري او امتیازونه یې خپل جیبونو ته اچوي. اگر این درد ما دوا نکنیم به می دلیل که وقتی در وزارت خانه مراجعه میکنین به اندازه کفش کنه به خدا شما را احترام نمیکنه. همین لحظه که پیشتریا خواندن چند نفر از برادرات دست بلند کردن گفتن ما یک نفر نداریم، مثلی که به من تهمت کردن شاید به دیگران تهمت کرده باشد. بعد ایت میکنیم که هم وکلایی که قطعا ندارن باز در تالار اعلان میکنیم که همین لیست غلط بوده. بله. تر اوسه روښانه نه ده چې ولسي جرګه دغه تورونه څیړي او که څنګه، خو د ولسي جرګې په کړنو ډېرې نیوکې شته. نیوکه له دې امله چې د ولسي جرګې ځینې غړي کمیشن کاري کوي او ځینې نور یې له خپلې دندې په ناوړه ګټنې سره د قانون خلاف کارونه کوي. حکومت به د حراست او ثبات شورا د ځینو برحقه غوښتنو عملي کولو ته ژمن وي. عبدالله د دغه شورا موخې په اوسني نظام کې د اصلاحاتو راوستل بولي او ټینګار کوي چې د ملي یووالي حکومت د دغه شورا په مرسته دغه موخې پوره کوي. له دې سره سم د مدني ټولنې ځینې فعالان د دغه شورا له مشرانو غواړي چې باید د حکومت د کړنو څارنه وکړي او له حکومت څخه د امتیاز اخیستو هڅه ونه کړي. د افغانستان د حراست او ثبات د شورا جوړېدل هغه چې د جمعې په ورځ کابل کې د شتون اعلان وکړ. اوس د دغې شورا غوښتنې او شرطونه نیوکه کوونکي او پلویان هم لري. اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله وایي چې حکومت چمتو دی د دغې شورا ځینې غوښتنې ومني، خو ډاکټر عبدالله ټینګار کوي چې د حل لاره ټاکنې دي او دمګړۍ د حکومت لپاره هیڅ بدیل نشته. که در صحبت و گفتگو با شورا انشالله در راستای و اهداف کلی که اعلان شده که همیش در راستای منافع ملی افغانستان است به همکاری و به همیاری انشالله نتایجی داشته باشیم. خو بل پلو دغه شورا نیوکه کوونکي هم لري. دلته دغه کسان راټول شوي او ټینګار کوي چې باید د حراست او ثبات شورا د حکومت د نیوکه کوونکي پر ځای دولتي کارونو کې لاسوهنه ونه کړي. که تحت نام ثبات افغانستان به بی‌ثباتی نبره، افغانستان به میدان جنگ‌های نیابتی کشورهای همسایه تبدیل نکنه. این وظیفه هر شهروند افغانستان هست که بیاید نظریات خود ارائه بکنه. هیڅ کله به اجازه در نکو چې تاسې د افغانستان د حراست او د ثبات په خاطر چې عامل عمده تاسې د دغه بې ثباتۍ تاسې کړنې دي چې اسلام په خطر کړی دی، تاسې کړنې دي چې افغانستان یې بې ثباته کړی دی. له دوی ځینې باور لري چې دغه شورا یوازې د امتیاز اخیستو لپاره جوړه شوې او هیواد لپاره به هیڅ ګټه ونه کړي. دا شورا یوازې د امتیاز په خاطر چې په حکومت باندې یو ډول فشار راوړي او خپل امتیازات ترلاسه کړي. که تاسې یاد وي د کرزي په وخت کې هم داسې ورته شوراګانې جبهې به جوړې شوې چې کله به کرزي یو تنه راوسته معاون به یې کړ یا به یې بل دنده ورکړه بیا به هغه شورا نه وه. خو د حراست او ثبات شورا اعلان کړه چې د نظام د سقوط په هڅه کې نه ده او خپل وړاندیزونه یوازې د اصلاحاتو لپاره دي. حکومت په ټاکنیز نظام کې د اصلاحاتو په موخه ګامونه پورته کړي او اعلان یې کړی چې د اساسي قانون د اصلاح په اړه به لویه جرګه په خپل وخت راوبلل شي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې راتلونکې میاشت کې پیلېږي. په پام کې ده چې ډېر ژر به د پاکستان، چین، امریکا او افغانستان استازي به د سولې خبرو د پیلېدو د څرنګوالي په اړه په اسلام آباد کې خبرې وکړي. خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي په دغې غونډې باور نه لري او ټینګار کوي تر هغه چې دغه خبرې عملي بڼه غوره نه کړي افغانستان لپاره کومه ګټه نه لري. بل لور د سیاسي او پوځي چارو ځینې کارپوهان وایي چې نړیواله ټولنه باید د پاکستان پر پاکستان فشار راوړي څو په دغه بهیر کې رښتینی عمل وکړي. د سولې خبرې له زړو خبرو او نویو پاڼو سره د سولې خبرو د بیا پیل په اړه د کابل او اسلام آباد له شمېرې 2 اونۍ وروسته په پام کې ده چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا هیوادونو استازي د دغو خبرو د بیا پیلېدو څرنګوالي په اړه اسلام آباد کې جرګه جوړه کړي. ځینو رسنیو ویلي چې د پاکستان ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز، د دغه هیواد د لومړي وزیر سلاکار ناصر خان جانجوا، د پاکستان په استازولۍ د افغانستان ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر، د افغانستان په استازولۍ او د افغانستان او پاکستان په چارو کې د چین استازی ینګ ژیانګ او د امریکا استازی ریچارډ اولسن په اسلام آباد کې غونډه وکړي.
خو آیا دغه غونډه به په هیواد کې د سولې خبرو پیلېدو ته اسانتیا برابره کړي؟ که ما هیچ وقت از این نتیجه نگرفتیم و تا که جنبه عملی پیدا نکنه و کشورهای منطقه در این قسمت همکاری نکنه ما مطمئن هستیم و مردم ما میره فهمیدن که هیچ وقت صلح در افغانستان تا که کشورهای منطقه نخواهد صلح آمدنی نیست. چرا همین داعش نزده؟ این یک برنامه بین المللی میخوان افغانستان این آلات که سر عراق آوردن سر افغانستان هم بیارن. اخوا بیا یو شمېر شنونکي د دغه بهیر عملي کېدل د پاکستان رښتینولۍ پورې اړوند بولي، هغه څه چې په تیره لسیزه کې کم لیدل کېږي. ما امیدوار هستم که قبل از سفر راحل شریف فشار به طالبان وارد شود که جنگا را در افغانستان کاهش بدن. در تداوم جنگ هیچ سفر و پیامی نمیتونه مردم افغانستان قانع بسازه و ما خوشبین شویم با آینده. این مذاکرات خوب بسیار مفید، ما باید به یک صلح برسیم. ولی متاسفانه مشکلات از نوع جنگ و شدت جنگ و اینا این مسائل رو تحت شعاع قرار میده. بنابراین ما مردم افغانستان انتظارش اینه وقتی که مذاکرات صلح شروع میشه، بنابراین جنگ ها باید فروکش بکنه و تاثیر گذاشته نه روی جنگ. ټاکل شوې د دغه موضوع د رښتینولۍ په درشل کې د پاکستان د پوځ مشر راحل شریف هم کابل ته راشي. افغان حکومت تر اوسه د دغو خبرو پایله په محتاطانه ډول ښه انګیري، خو په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې تودې شوي، د هیواد په سویل کې جګړو زور اخیستی. افغان حکومت د سولې خبرو پیلېدو یو شرط هم د جګړې بندېدل په ګوته کوي. که په هیواد کې بانکي قانون په جدي توګه عملي نشي، د بانکونو وضعیت به خراب شي. د افغانستان بانک مشر د ملي بانک د رئیس د معرفي کولو په غونډه کې وویل چې په بانکونو کې د کړکېچ یوازینی لامل له قانون څخه سرغړونه ده. نوموړی له ټولو دولتي او خصوصي بانکونو څخه غواړي چې ټول فعالیتونه د قانون په چوکاټ کې سرته ورسوي. په ورته وخت کې د افغان ملي بانک مشر په پورونو کې روڼتیا او د فساد پر وړاندې مبارزه له کاري لومړیتوبونو څخه بولي. د هیواد د مهم دولتي بانک د مشر معرفي د افغانستان بانک مشر وایي چې ښه بانکداري او د قانون له مخې د عوایدو زیاتوالی یو ښه ګام دی چې له دې پرته به بانکونه له ماتې سره مخ شي. ضعفی که در سیستم بانکی ما در افغانستان در مجموع در دولتی و خصوصی وجود دارد و باعث بسیار ناملایمات در سیستم بانکی شده عدم رعایت از قانون بوده. همه جامعه ما و شما را بی‌قانونی و قانون زیر پای کردن در حالت فعلی رسانده. در هر جای قانون تخطی کردن دشوار و خطرناک است. در سیستم مالی و بانکی کشور اگر اتوی چیزی ترویج شود، قضیه بانک کابل بانک تکرار میشه. هغه بانکونه چې ښه وضعیت لري د بانکي سیستم درجه یو ده، خو د دې برعکس هغه بانکونه چې له کړکېچ سره مخ دي درجه 5 ته رسیږي. د ملي بانک پخوانی سرپرست مشر وایي چې د یوه کال په موده کې د ملي بانک درجه له 4 څخه 3 ته رسیدلې. اوس یې وضعیت ښه دی او د تیر وخت په پرتله عواید هم زیات شوي. از نگاه ساز بیلانشیت وقتی که ما برای سرپرست آمدم 25 میلیارد بود، امروز به 31 میلیارد رسیده. گرید بانک به 4 قرار داشت. اصلاحاتی که از طرف بانک مرکزی به بانک ملی داده بود صورت گرفت. گرید بانک از 4 به 3 آمد. بانکداری اسلامی از سالان متمادی در بانک ملی به ضرر بود و سیستم نداشت. امروز بانکداری اسلامی بانک ملی افغان دارای سیستم است و در مفاد قرار داره. د ظرفیتونو ډیروالی په پورونو کې روڼتیا او له مالي ګواښونو څارنه د ملي بانک د نوي مشر له پروګرامونو دي. قانون د بانکداري موږ او تاسې باید دغه نن نه شروع کړو، باید ویل ولو هغه کسانو چې نه دی لوستلی او باید مطابق د هماغه باندې موږ او تاسې مخکې لاړ شو. دومره نقطه دا ده چې داخلي کنټرول او د خطراتو سیستم به ته به ډېره جدي پاملرنه کیږي په ملي بانک. کابل بانک یو وخت لوی بانک و، کله چې بانکي قانون تر پښو لاندې کړ د افغانستان بانک په وینا له کړکېچ سره مخ شو. اوس مهال په ټول هیواد کې د 3 دولتي بانکونو په ګډون ټول 19 بانکونه فعالیت لري. له تاسو او له خپلو ټولو تخنیکي همکارانو څخه په مننې سردار اولیاک څخه خبر. ښه شپه، راحته خوب.